سلامونه نیکې هیلې سردار یوسفزی یم اسلام آباد کې یو سیکټر کې ناست یو ډېر محترم مشر له راغلي یو نزدېکت د بزرګانو اثر کاندي د فارس په ګټه اوسپنه سره زر شي د ریډیو پاکستان اسلام آباد یو ډېر لوی نوم د خبرونو په حوالې سره صاحبزاده محمد امین صاحب چې تعلق یې صوابۍ کوټې سره دی او د ژوند یو ډېره اوږده برخه یې ریډیو پاکستان ته ورکړې ده او د دې اواز نه چې کوم دی نو زمونږ د عمر خلک او زمونږ د عمر نه زیات او دغسې ماشومان لوی واړه زنانه نارینه د دې د اواز نه ماشاءالله د دې د خبرونو انداز یو خپل منفرد انداز هغې سره راغلي وو د تعزیت موقع د دې والد صاحب باباجي وفات شوی دی نو مونږ د ریډیو پاکستان اسلام آباد کې زما استاد او زمونږ مشر سید محمود احمد صاحب چې تعلق یې د سوات نوي کلي سره دی هغې دي را سره د کیمرامین ذمهواري چې ادا کړي نو دا مونږ سره ریډیو پاکستان اسلام آباد نیوز سیکشن کې دا وخت نیوز ټرانسلیټر دی امیر زیب صاحب چې تعلق یې سوات سره دی بس یو 2-3 منټه کې تاسو ته زه غواړم چې یو ډېره لویه کورنۍ ډېره مقدسه کورنۍ ډېره درنه کورنۍ د صوابۍ کوټې د دې د صاحبزاده امین صاحب والد صاحب په حوالې سره یو 2 خبرې او د دې د نیکه په حوالې سره صاحبزاده صاحب الله تعالی ستاسو والد محترم ته جنتونه نصیب کړي الله ستاسو ټولې غمجنې کورنۍ ته صبر ورکړي او بس مونږ حاضر شو لیټ خبر شو نو حاجي صاحب راته وویل مونږ رالو چې تاسو سره دا غم شریک کړو دعا وکړو نو د بابا په حوالې سره خبرې اوس روانې وې حضرت شاه حسین بابا په حوالې سره مختصر غوندې کتونکو ته ووایه تاسو یې چېرې بغداد یې هغې ته دغه شو او بیا خلافت هم ورته میلاو شو نو لنډ شان د شاه حسین بابا په حوالې سره او بیا ستاسو د والد محترم په حوالې سره لږ کتونکو ته ووایي شاه حسین باباجي په ځوانۍ کې بغداد ته تللی و عراق ته او هلته کې هغې ته ډېره موده یې تېره کړې وه تقریبا زما په خیال مشران چې څنګه وایي 10-15 کال یې تېر کړي وو هلته نه هغې ته خلافت میلاو شو د خپل وخت نوموړی عالم او خلکو به ترې اکثر فتوې اخیستې او هغوی به دغه کول او دا زوی د هغه ډېر خوښ زوی و عدلی مصطفی نامه هم د خپل پیر په نامه ایښې وه او موږ سره به د حاجي اکثر خندل چې تاسو د مصطفی په نامه چونه ووه لکه زه غوره کړی شوی او زما والد صاحب چې کوم دی نو یا د پلار دعاګانې ورته 40 کال عمر کې د هغې توجه اسلام پله شوه هغې قرآن مجید حفظ شروع کړ او زه به په هغې زمانې کې قرآن مجید ته به ناست وم دوی به زباني سبق بیا ما ته به دورولو یو سپاره یو نیمه سپاره موږ به تنګېدو چې یاره دا حاجي دا قرآن مجید یادوي موږ یې سپاره دغه ته کښېنولي وو خو تقریبا 9 میاشتو کې هغې قرآن مجید حفظ کړی او بیا به چې زموږ څه داسې لکه مسله به وه د روڼو د دغه نو هغې به راته وظیفه د هغې دپاره وښوله او د هغې ډېرې وظیفې لکه اوس هم زما لور ده PMS یې کړی دی نو د هغې په خرګنۍ کور سایټ ته څه مریضه وه نو هغې ته د حاجي وظیفه ورکړې وه نو هغې هغه سپون دم پرې واچولو او خدای ټیک کړه نو هغې نه بعد د هغې نامه هم مشهوره شوه چې دا زموږ لکه د صاحبزادګانو پیره ده او د نیکه هغه دعاګانې ورسره دي او داسې یو بله واقع ورته مختصر بیان کړم چې زه اسلام آباد ته شفت شوم نو زما هغه سرټیفیکیټونه د زامنو واخیستل نو زما د مشرۍ زوی چې کوم دی دی 5م کې و نو ده دا خواهش ښکاره کړه چې یاره بابا کله 8م ته ورسېده ما د حسن ابدال کیډټ کالج کې داخل کا هغه فارمونه موږ راړل په هغې کې څه د ایج مسله وه 2-3 کاله نو زه هغې سکول ته لړلم نو هغې نه وړاندې چې زه کله ما سرټیفیکیټونه دې اخیستل نو یو استاذه وه د 400 نو هغې ویل لکه زه سروس پرېږدم زه سترګو نه ړندېږم او خاوند مې PIA کې دی موږ کم ځای ته لړلو خو د سترګو نظر مې نه ټیک کېږي ما د حاجي سره خبره وکړه د حاجي راله وظیفه راکړه خو یې بچی لکه ګرانه وظیفه ده او دا به 3 شپې کولي بیا چې هغه سرټیفیکیټ اخیستلو زه 3 کاله بعد لړلم هغه استاده په خپل ځای وه نو زما لاس یې ښکل کړ او ما ته یې ویل یاره ستا والد صاحب پیر دی او زما سترګو نظر بیا رالی نو داسې ډېرې واقعات دي د والد صاحب په حوالې سره چې لکه بله به هلته یو دغه وکړمه د هغې
چې زما مور به کوشش دا و چې د ابوبکر سبق وایي FSC امتحان ورکوي نو د حاجي به ده سره ډېر خوشحاله و راشه ابوبکر راشه ابوبکر نو مور به مې په طریقه درته آواز وکړو چې ابوبکر دې خوا راشه سټډي ته کښېنه نو زما والد صاحب به وخندل نو ویې بیبي که ته هر څه دی دومره لرې کوې خو دی به انجینیر جوړېږي نو FSC کې حالانکې نمبر یې کمې وې خو د انټري ټسټ کې ټاپ وکړو او دی هغه انجینیر خدای والا هغه کې وکړو دغسې چې د حاجي حج لته نه ما ته ویې بچی وي یو خو د کور چې جوړې نو په سود باندې به پیسه نالي نو ما جي ټول خو ما سره 40,000 روپۍ دي په دې باندې به دا کور څنګه ویې بچی الله به دې مدد کوي زه هېڅ نه پوهېږم چې دا کور څنګه د هغوی دعاګانو سره جوړ شو هغوی راته صرف دومره ویلي چې صورت واقعه روزانه وایه او هغه به زموږ د کور کې روزانه زما او زما وایف او ټولو به ویلي او څه د غیب نه خدای پاک داسې سبب جوړ کړو لکه ډېر د هغوی داسې واقعات دي چې زه به تاسو ته او 15 وخته د یو ورځ ورته موږ ویلي دا چې تاسو خو د غیب وي تاسو ولیان دې ته وایي چې په هوا کې الوزي یا په دغه کې الوزي هر هغه سړی چې په شریعت عمل کوي او د خپل لمونځ او د په ټیک ټایم کوي دی ولی دی او ستاسو بس ډېره مننه او ډېره اوریدونکو کتونکو صاحبزاده صاحب خبرې تاسو واورېدې بېشکه صاحبزاده صاحب د کورنۍ څنګه چې دي د بابا خبرې وکړې د والد محترم وکړې دغسې په دغه خاندان کې ټول ډېر زیات لوی نومونه دي یو بل لوی نوم صاحبزاده امتیاز صاحب چې تاسو ټول پښتانه پیژني یو ډېر لوی نوم تیر شوی چیف سیکرټري پاتې شوی دی د صوبې د هغې نه علاوه په نورو اهمو چوکو باندې پاتې شوی د پښتو یې ډېر لوی خدمت کړی دی اوس پرون نابله ورځ زمونږ پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد اکیډمي اف لیټر کې د ډاکټر سید وقار علي شاه کاکا خیل صاحب د کتاب مخکتنې دستوره کې هغې مشر میلمه مو مونږ سره دلته کې زمونږ د ریډیو پاکستان زمونږ استاز زمونږ مشر د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد چیرمن سید محمود احمد صاحب هم موجود دي نو ورځو هغې طرف ته چې د صاحبزاده امین صاحب په حوالې سره مونږ ته یو دوه درې خبرې شریکې کړي مونږ سره د صاحبزاده امین صاحب زموږ په سینیر ملګرو کې که زه ووایم چې زما ډېر زیات خوښ حیثیت دی نو بې ځایه به نه وي ځکه چې زه کله په کال 1998 کې ریډیو ته رالم نو بس د صاحبزاده صاحب سره چې کوم تعلق جوړ شو نو هغه نه ختمېدونکی تعلق دی او د هغه نه بلکې د هغه د ټول خاندان سره دا تعلق جوړ شو د هغه د بچو سره د هغه د وروڼو سره د هغه ټول چې خپل خپلوان دي د هغو سره هم دا تعلق جوړ شو ځکه چې یو خو د هغو کورنۍ داسې وه چې علمي او روحاني کورنۍ وه نو د چا کمې کورنۍ چې دغه د سلوک او د علم سره تعلق وي نو د هغو سره بیا ناسته هسې مو ډېره فایدهمنه یو سړي ته ډېره فایده رسي صاحبزاده صاحب سره تقریبا دغه 50 کاله خو موږ ریګولر تلي راغلي یو هره ورځ په ورځ کې 2-3 غنټې به زموږ یو ځای تېرېدی هغه خدای پاک ولې دا تاثیر ورکړي چې کوم مجلس ته به لاړ نه په هغې کې به میر مجلس شو که هغه به د پنجابۍ و که هغه به د اردو و که هغه به د پښتو و د ټولو خلکو خوښ و په ریډیو کې به چې کوم ځای کې هم د ولسي تړون خبره وه د صاحبزاده صاحب به پکې مخکې او ما ته ښکاري چې په ریډیو کې د ډایرکټر نه والا او د نایب قاصده پورې او ورسره خوا وشا په کینټین کې په کوکو کې د ټولو خلکو خوښ و زه به دا ووایم چې خدای پاک دې ولې ژوند ورکړي خدای پاک ولې صحت ورکړي او چې څومره ژوند دی خدای پاک دې صحت باندې وباسي چې موږ دغه شان ملاقاتونه کېږي اوس خو په دې د دې والد صاحب صاحبزاده مصطفی صاحب ډېر غټ روحاني حیثیت و هغه وفات شو نو موږ د هغه تعزیت ته راغلي وو نو خدای پاک دې هغه وبخښي او خدای پاک دې د هغه غوړ برکت په صاحبزاده صاحب باندې کړي مهرباني جی ګرانو کتونکو اوریدونکو دا سید محمود احمد صاحب د هغې خبرې تاسو واورېدې تاسو د محترم مشر صاحبزاده امین صاحب خبرې واورېدې زه د ځان دپاره دا یو ډېر لوی فخر ګڼم او ډېر ویاړ کوم په دې خبره باندې چې ما په وړوکوالي باندې د طالب علمۍ په دور کې په ریډیو باندې ډېر زیات
خبرونه او ډېر په مینه به مې اورېده د صاحبزاده صاحب هغه انداز هغه اواز نو زما لپاره دا د فخر خبره ده چې په هغه کرسۍ باندې نن سبا هغه ذمهوارۍ زه ادا کوم نو زه ځان خوش قسمته ګڼم چې داسې مشرانو سره ناست یم د داسې مشرانو نه زده کړې کوم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ الله تعالی دې صاحبزاده صاحب والد محترم ته جنتونه ورکړي د دې ټولې کورنۍ ته دې الله د زړه صبر ورکړي او الله دې د نورو مشکلاتو او ازمیښتونو او خفګانونو نه وساتي ستاسو هم ډېره زیاته مننه